السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 53 کسان نور وجلی دي. دغه رنګ تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس ټول 15,15,000 مریضان صحتیاب شوي دي. د اطلاعاتو مطابق په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې تیزی راغلې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سېنات حالیه انتخاباتو دا خبره واضح کړه چې موږ د اخلاقي تنزل ښکار یو. امریکای پاکستان ته د ترکی د ګن شپ هلیکاپټرو فراهمي رکاو کړې ده. الیکشن کمیشن د NA251 د ضمني انتخاباتو د شیډول اعلان کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم نن د متحده عرب امارات دوره کوله خو ولیدله خپل دوره ملتوي کړې ده. په امریکا کې په کابل کې د اخیسته شوی پیالې قیمت $15 ته ورسېده. د فرانچایز مالکانو د شپږم پیسل د باقی مانده میچونو په مارچ کې د کولو مطالبه کړې ده. د نن سهار نه د ملک په مختلفو علاقو کې نری باران شروع شوی دی. پاسمان باندې ګوري وریځې راخوري دي. پر روانو 40 غنټو کې د نور باران کېدو پیشنګوي شوې ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې تیزی راغلې ده. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 53 کسان نور وجلی دي. د سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره 14,370 ته ورسېده. دغه رنګ په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 22,282 مریضان ریکارډ شوي دي. د سره په ملک تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 3,615 شوه. د سره په ملک تر اوسه پورې د کرونا وایرس نه ټول 15,615 مریضان صحتیاب شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د سېنات د حالیه انتخاباتو نه دا خبره واضحه شوه چې موږ د اخلاقي تنزل ښکار یو. د زیاته کړې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو مطابق هغه قومونه تباه شوي دي کومو چې د طاقتورو سره یو رنګ او د کمزورو سره بل رنګ سلوک کړی دی. د سېنات په حالیه انتخاباتو کې د اپوزیشن په رویه او طرز انداز باندې ګوته اوچته کړې ده. بل اړخته وزیر اعظم محمد مرزا اپریدی د سېنات د ډیپټي چیرمن د عہدې لپاره د حکومت امیدوار نامزد کړی دی. په دې اړه وزیر اعظم ویلي دي چې موږ به د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن دواړه عہدې ګټو. د زیاته کړې ده چې موږ په دې سلسله کې تیاری مکمل کړې دي او زموږ ګټه یقیني ده. سبا به د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن د عہدو لپاره په باقاعده توګه باندې انتخابات کیږي. د سېنات د چیرمن د عہدې لپاره سید یوسف رضا ګیلانی د PDM او صادق سنجرانی د حکومت امیدوار دی. او دغه رنګ د ډیپټي چیرمن د عہدې لپاره مولانا عبدالغفور هدی د PDM او محمد مرزا اپریدی د حکومت امیدوار دی. دا وخت په سېنات کې د اپوزیشن 53 او د حکومت 350 سېنیټران دي. او دغه رنګ په سېنات کې اپوزیشن ته برتري حاصله ده. امریکای پاکستان ته د ترکی د ګن شپ هلیکاپټرو فراهمي رکاو کړې ده. پاکستان د ترکی سره د دیش ګن شپ هلیکاپټرو د اخیستو معاهده کړې وه او په دې لړ کې پاکستان ترکی ته د معاهدې مطابق پیمنټ هم کړی و.
الیکشن کمیشن د پی ټی آی د فیصل واوډا د استعفا په صورت کې په خالی شوي د قومي اسمبلی په نشست په 251 باندې د ضمني انتخاباتو لپاره د شیډول اعلان کړی دی دغه شیډول مطابق به د اپریل په 1 نیټه باندې په دغه نشست باندې د ضمني انتخاباتو په سلسله کې پولینګ کیږي نن چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د متحده عرب امارات کومه دوره کوله هغه یو ځل بیا ځنډولې ده دا دویم ځل شو چې د متحده عرب امارات د خپل مجوزه دوره ځنډولې ده په امریکا کې چې کوم کس په کابل کې کم کنټرول په $15 باندې اخیسته وو دا غي قیمت $15 ته رسیدلې ده وایي چې دا کنټرول د چینی نوادراتو حصہ ختلې ده راځي چې وګورو د لوبو خبرونه فرانچایز مالکانو د پیسل د باقیمانده میچونو د مارچ په میاشت کې د کولو مطالبه کړې ده بل اړخته پی سی بی په جون کې د باقیمانده میچونو د کولو فیصله کړې ده او اوس ګورو د موسم حال د ملک په مختلفو حصو کې د سحر نه نری باران شروع دی پاسمان باندې ګوري وریځې راخوري دي د روانو 30 غنټو د پاره د نور باران پیشنګوئی شوې ده وایي چې د وریځو د باران د سلسله به د اتوار د ورځې پورې د غرنګي جاری د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي خاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ دا ټلای په بټن غوته کېدی او دغه رنګ دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ